صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د روژې مبارکې میاشتې د ځانګړې خپرونې مینوالو، زه محسن احسان یم. تاسو روژه په اسلام او ساینس کې خپرونې ته خوښ یاست. روژه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله د روژې میاشت داخله شي نو د اسمان دروازې او په یوې روایت کې د جنت دروازې او په بل روایت کې د رحمت دروازې پرانیستل شي او د جهنم دروازې بندې کړل شي او شیطانان په زنځیرونو وتړل شي او په دې میاشت کې یوه شپه ده تر زرو شپو یې عبادت زیات ثواب لري. د حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د جنت 8 دروازې دي چې په هغو کې یوه دروازه د ریان په نامه ده چې پر هغې دروازې به یوازې روژه نیونکي داخلیږي. په بل روایت کې راځي چې کله روژه نیونکي د دې دروازې له لارې داخل سول هغه دروازه به وتړل شي او د دغې دروازې له لارې به بل څوک نسي داخلیدلی. له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم کس چې د ایمان او ثواب غوښتلو په نیت روژه ونیسي د هغه تیر سوي ګناهونه به وبخښل سي او کوم کس چې د ایمان او اخلاص سره په روژه کې عبادت کوي د هغه مخکینی ګناهونه به معاف کړل شي. همدغه ډول کوم څوک چې د شب قدر په شپه کې په ایمان او اخلاص سره په عبادت بوخت وي د هغه تیر شوي ګناهونه به معاف کړل شي. په بل حدیث کې له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې انسان ته پر هر عمل له 10 څخه تر 200 پورې نیکیانې او ثواب په بدله کې ورکول کیږي مګر الله جل جلاله وایي چې روژه له شمار څخه بیله ده دا ځکه چې هغه روژه خاص زما لپاره ده او زه د هغې بدله رحمت ورکوم. ولې چې روژه نیونکي خپل خواهش خوراک او څښاک خاص زما لپاره پرېښي وو. د روژه نیونکي لپاره 2 خوشحالانې دي، یوه د روژې د ماتولو پر وخت او دوهمه د الله تعالی سره د ملاقات پر وخت. او د روژه نیونکي د خولې بوی الله جل جلاله ته د مشکو له بوی څخه هم خوښ دی. روژه د ګناهونو په وړاندې سپر ډال ده او کله چې کوم یو له تاسو څخه روژه نیونکي وي نو بدې خبرې دې له خولې څخه نه راوباسي او نه دې ښکنځل کوي. کله چې بل څوک بدې خبرې ورته کوي یا له ده سره جنګ کوي نو دی دې په ځواب کې ورته ووایي چې زه روژه نیونکی یم. همدارنګه له ابو هریره رضی الله عنه څخه بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله د روژې لومړۍ شپه سي نو شیطانان او سرکشه پیرانان وتړل سي، د جهنم ټولې دروازې بندې کړل شي یوه هم پرانستې نه وي او د جنت ټولې دروازې پرانستل شي یوه هم بنده نه وي. یو اواز کوونکی اواز کوي ای خیر غوښتونکې مخ را وګرځوه او ای شر غوښتونکې شر پرېږده شاته ولاړ شه او الله جل جلاله په روژه کې ډیر خلک له دوزخ څخه ازادوي او دا معامله هره شپه ترسره کیږي. او همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې روژه او قرآن کریم د بنده لپاره د الله په دربار کې شفاعت کوي. روژه به وایي ای پروردګاره ما دی په ورځ کې د خواهشاتو خوراک او څښاک څخه منع کړی وو نو ځکه د ده په هکله زما شفاعت قبول کړه. او قرآن کریم به وایي چې ای خدایه ما دی په شپه کې له خوب کولو څخه بند کړی وو نو ځکه د ده په اړه
وایي چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جومات کې ناستو، ناڅاپه مصعب بن عمر رضی الله عنه راغی. هغه یوازې برک څادر په تن و چې د پوستکي پیوند پکښې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولید په ژړا سو چې پخوا څومره په نعمتونو کې و او اسوده ژوند یې لاره او نن څومره د غربت او احتیاج ژوند تېروي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه مهال به ستاسې څه حال وي چې سهار به یو جوړه کالي او مازدیګر به بله جوړه جامې اغوندئ، د خوراک یوه کاسه به چې درڅخه پورته رسیږي، نو هغوی وایي چې ای خدایه زموږ لپاره له خپلو بندګانو څخه داسې جوړه زوج غوره کړه چې زموږ سترګې په هغوی سړې او یخې شي او د هغوی سترګې په موږ سړې شي. د پیشلمي فضیلت د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې پیشلمۍ کوي دا ځکه چې په پیشلمۍ کې برکت دی. همدارنګه عمر بن العاص رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زموږ او د اهل کتاب یهودو عیسایانو ترمنځ توپیر په پیشلمي کې دی. د روژې په ماتولو کې تلوار کول. د حضرت سهل رضی الله عنه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څومره چې خلک په روژه مات کې تلوار کوي په هغه اندازه یې خیر دی. او همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په بندگانو کې و ماته تر ټولو محبوب هغه څوک دی چې تر ټولو ژر روژه مات کوي. روژه مات په خورما او اوبو سره. د حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو څوک د روژې د ماتولو تکل وکړي نو په خورما سره د روژه ماته کړي، دا ځکه چې د برکت سبب دی. که چیرې خورما نه وه نو په اوبو سره دې ماته کړي، دا ځکه چې دا پاکي دی. د روژه مات ثواب. حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم څوک چې د روژهدار روژه مات برابر کړي نو هغه ته هم دومره ثواب ورکول کیږي لکه د روژه نیونکي او د روژه نیونکي ثواب هم نه کمیږي. د روژې په حالت کې د ناوړو کارونو څخه ځان ژغورل. حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم څوک چې په روژه ناروا خبرې کوي او دا عمل نه پرېږدي نو الله جل جلاله د هغه خوراک او څښاک پرېښودو ته کومه اړتیا نه لري. د روژې په حالات کې د ژبې ساتنه.
د حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله ستاسو روژه وي نو تاسې له خپلو ښځو سره جماع مه کوئ، بېعقلي او جهالت مه کوئ، او که چیرې چا بد درته وویل او یا یې جنګ در سره کاوه تاسې ورته ووایاست چې زما روژه ده، زما روژه ده. په بل حدیث شریف کې راځي چې د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل که په تاسو کې د یوه روژه وه نو نه دې بې حیا خبرې کوي، نه دې بې عقلي ښکاره کوي، او کوم یو په جاهلانه ډول سره راغی نو دی دې دا ځواب ورکړي چې زما نن روژه ده. په روژه کې د غیبت بدوالی. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم څوک چې د خلکو غوښې خوري یعنی غیبت کوي د هغه روژه نشته. او همدارنګه سید المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها او حضرت اوزاعی او سفیان ثوری رحمه الله وایي چې غیبت روژه ماتوي. او همدارنګه که د دوو خاصیتینو څخه ځانونه وژغورئ روژه مو درسته ده، یو غیبت او بل درواغ. په روژه کې په هیره خوراک او څښاک. حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کوم کس چې په روژه کې په هیره سره خوراک او څښاک وکړي د هغه روژه نه ده ماته، هغه د خپل روژه پوره کړي، دا ځکه چې الله جل جلاله دته خوراک او څښاک ورکړ. په روژه کې مسواک وهل. حضرت عامر بن ربیعه رضی الله عنه وایي چې ما ډیر ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په حالت کې په مسواک وهلو لیدلی دی. د روژې د میاشتې جبران نشي پوره کیدلی. ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم څوک چې د رمضان د میاشتې یوه روژه بې له عذره او ناروغۍ پرته وخوري په ټوله زمانه کې یې جبران نشي ادا کولی. په سفر کې د روژې نیولو رخصت. له ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې حمزه بن عمرو الاسلمي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا زه په سفر کې روژه ونیسم؟ نوموړي به ډېرې روژې نیولې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې که دې خوښه وي ویې نیسه او که دې خوړله نو ویې خوره. روژه روغتیا ده. د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جهاد کوئ چې د غنیمت مال ومومئ، روژه نیسئ چې روغتیا ترلاسه کړئ، او سفر کوئ چې له نورو بې پروا سئ. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بل خپرونې چې زه محسن احسان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پس محبوب د حسن نړۍ ورانه ده، حسن نړۍ ورانه ده. ستوري دی پتا ماین خواله پنی ماش پاکوي، ستوري دی پتا ماین خواله پنی ماش پاکوي. ستا ښایست د څوارلسم سپوږمۍ حیرانه ده، ستا ښایست د څوارلسم سپوږمۍ حیرانه ده. حسن پتا حسن دی خلا پتا ودانه ده، تا پس محبوب د حسن نړۍ ورانه ده، حسن نړۍ ورانه ده. ستوري دی پتا ماین خواله پنی ماش پاکوي، ستوري دی پتا ماین خواله پنی ماش پاکوي. ستا ښایست د څوارلسم سپوږمۍ حیرانه ده، ستا ښایست د څوارلسم سپوږمۍ حیرانه ده. لمر د جمال، لمر د جمال، لمر د جمال دنیا جمال ستاله جمال اخلي. لمر د جمال دنیا جمال ستاله جمال اخلي. ستا د زیبایش منار پورته له اسمانه ده، ستا د
زیبایش منار پورته له اسمانه ده حسن پتا حسن دی خلا پتا ودانه ده تا پسې محبوبه دا د حسن نړۍ ورانه ده حسن نړۍ ورانه ده ستوري دی پتا ماین خواله پنی مشپا کوي ستوري دی پتا ماین خواله پنی مشپا کوي ستا ښایست زاد سوار لسم سپوږمۍ حیرانه ده ستا ښایست زاد سوار لسم سپوږمۍ حیرانه ده څومره به وي لوړه څومره به وي لوړه څومره به وي لوړه مرتبه رب ته معلومه ده څومره به وي لوړه مرتبه رب ته معلومه ده ستا روضه بهتره چې د عرش معلا نه ده ستا روضه بهتره چې د عرش معلا نه ده حسن پتا حسن دی خلا پتا ودانه ده تا پسې محبوبه دا د حسن نړۍ ورانه ده حسن نړۍ ورانه ده ستوري دی پتا ماین خواله پنی مشپا کوي ستوري دی پتا ماین خواله پنی مشپا کوي ستا ښایست زاد سوار لسم سپوږمۍ حیرانه ده ستا ښایست زاد سوار لسم سپوږمۍ حیرانه ده ستا د شنه مزار ستا د شنه مزار ستا د شنه مزار خوا کې ملنګ وای اوسېدلی زه ستا د شنه مزار خوا کې ملنګ وای اوسېدلی زه ماته مدینه خوښه د جنت المأوا نه ده ماته مدینه خوښه د جنت المأوا نه ده حسن پتا حسن دی خلا پتا ودانه ده